السلام علیکم. رفیق صادق یم. تاسو ګورئ موهمن کینګ. ملګرو، په یورپ کې او په یورپ کې بیا په بیکنیک کې یوې زنانه د مونځ توهین کړی دی. په کومه طریقه یې کړی هغه ټول به تاسو ته بیانوم. خو که تاسو زمونږ چینل تر اوس ساعته پورې سبسکرایب کړی نه وي، پلیز زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او خواته ورسره د ګنټۍ نشان ضرور دباو کړئ. ملګرو، په بیکنیک کې یو زنانه په داسې لباس کې مونځ ادا کړی چې هغه لباس ته نش برابر دی. بالکل داسې لباس کې مونځ ادا کړی دی چې بیخي په بدن باندې کپړه نشته دی او هغه سجده لګولې ده، رکوع قیام ټول مونځ یې ادا کړی دی. څنګه چې مسلمان مونځ ادا کوي په هغه طریقه باندې مونځ ادا کړی دی. ملګرو، ډیر زیات د خفګان مقام دی چې یو زنانه په نش لباس کې مونځ ادا کوي، نو ډیر زیات د خفګان خبره ده. ملګرو، دا ویډیو د سره شیر کړئ چې د دې خبرې مذمت وکړی شي چې بادیګر له یو زنانه یا بل مسلمان څوک د مونځ توهین ونه کړي، زمونږ د دین توهین څوک ونه کړي. نو په تر بلې ویډیو پورې مو په لیو الله سپارو. د خدای په امان.